یو جماعت کې سهار وختي مولوي صاحب دا خلکو ته نصیحت کوي، بیان ورته کوي. نو مولوي صاحب غریب داسې په خوند ورته لګیا دی، د شپې کتاب کتلی دی او سهار یې ښه ځان ورته ستړی کوي چې خلکو ګناه نقصان درته کوي او دا ګټه د آخرت د لمونځ کوئ او درواغ مه وایاست. نه څنګه چې نصیحتونه یې تاسو اورېدلي دي. خلک چې سره ووتل، د یو سړي و دې بل ته وایي چې صاحب هغه ورته یاره تا خو مولوي صاحب نصیحت درته کوي، ته ویده وي. ورته شاولو وایي ناشنا دا و دومره خرارې دي کوي چې زه دې هم د خوبه راکښېنولم ستا د کور شات سي. نو دا زموږ د اوس په خپله ولوایم ځان ته دلګیر مشه که مې نوم واخیستی ستا او د بل چا. رحمان بابا څه وایي؟ و دې خبرو ته موږ د سره څه دا احساسونه چې دې شي ته زما ضرورت دی، چې ته تږی نسې، ته اوبو ته ولاړېږي، ته د خوراک غم خورې، د پیسو قدر نیونی پېژنې. ولې؟ نو د دین ډېر ضروري دی که دا پیسې، لمونځ ډېر ضروري دی که پیسې، ځکه په هغه ځای کې موږ ویده یو. عزیزانو تر څو پورې دوستانو ملګرو چې یو شي ته انسان د ضرورت شی ونه بولي، احساس یې نه وکړي، تاریخ وګورئ نو هغه شی تا ته بیا پیدا هم نه کوي، نپ هم نه درته کوي. ابو جهل نبی کریم علیه السلام ته راغلی، رسول زما په لاس کې څه شي دي؟ د دواړو جانو سردار ورته وفرمیل چې آیا دا زه درته وښیم چې دا ستا په لاس کې څه شي دي؟ که دا هم کېدلی شي چې دا ستا د الله شی په خپله په ما شهیدي ووایي چې زه څوک یم، نو ته به ایمان راوړې. هغه ورته ویل دا خو بیخي ښه خبره ده که هغه دا ووایي چې ته څوک یې. نبی کریم علیه السلام خو کوشش دا کوي چې تر څو پورې دی ما ومني په پیغمبري باندې د الله د خوا څخه راغلی استازی یم د ده د هدایت لپاره، د ده د یو لارې سمې راوستلو لپاره. دا هر نبي پر د هر انسان دومره کوشش کړی دی چې تر څو یې پوه کړي. نو نبی کریم علیه السلام بارک قربان صلی الله علیه وسلم لاس کې اشاره ورته وکړه، چې دا اشاره یې ورته وکړله په لاس کې ډبرې ولې، هغه په خپله ګویا نیسوي، غوښتې ژندې هغه ګویا نیسوي، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وایي دا د هغه ډبرې د مځکې راوویشتلې، ویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم دومره جادو دی چې په ډبرو هم جادو چلیږي. دا سړی پوهېدی، ښه پوهېدی، خو لیکن تاریخ چې لیکن هغه ضد اخیستی و، هغو د دې شي ضرورت نه احساسوي.